بسم الله الرحمن الرحيم پنجم حروف تحزیز وان چهارس اللہ وهلا ولولا ولوما د حروف غیر عاملو د اقسام بیان او وضاحت شروع تردیزی پوری د حروف غیر عاملو د څلور اقسام بیان او وضاحت په تفصیل سره ذکر شو. اوس د دې زینا علامه صاحب د باقی حروف غیر عامله بیان او وضاحت ذکر کړي. نو فرمای پنجم حروف تحزیز و ان چهارس. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان 12 حروف شرط تردیزی پوری او خبر بیانول دی او خبر ذکر کول دی. اول نمبر خبره د حروف غیر عامله او د پنځم قسم چې حروف تحزیز دی د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د شپږم قسم چې حروف توقع دي د هغه تعداد او مصداقات بدرته وکي سره د وضاحت. دریم نمبر خبره د حروف غیر عامله دوم قسم چې حروف استفهام دي د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د حروف غیر عامله د اتم قسم چې حروف ردع دي د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د حروف غیر عامله د نهم قسم چې تنوین دی د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. شپږم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د لسم قسم چې نون تاکید دی د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. اوم نمبر خبره د حروف غیر عامله یو لسم قسم چې حروف زیادت دي د هغه تعداد او مصداقات بدرته بیان کی. نو نننی سبق په دې او خبرو باندې مشتمل دی. په نننی سبق کې دا او خبرې بیانېږي او ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه شی وه؟ اول نمبر خبره په نننی سبق کې دا ده چې د حروف غیر عامله د پنځم قسم چې حروف تحزیز دي د هغه تعداد او مصداقات بدرته ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره پنځم حروف تحزیز پنځم قسم د حروف غیر عامله او تحزیز ده. تحزیز دی تحزیز ته عرض هم ویل کیږي. اوس عرض ته ویل کیږي تحزیز اول بداو پیجنو بیا به تعداد او مصداقات تراش. ما تاسو ویلې چې د تحزیز ته عرض هم ویل کیږي. اوس عرض څه ته وایي؟ د عرض څه معنا ده؟ اول به د دې عرض معنا ذکر کو بیا به د دین وروسته د تحزیز معنا هغه ذکر کو. عرض معنا دا په نرمۍ سره څوک په یو کار باندې راپارول یا په نرمۍ سره د یو کار لپاره یو کس څه کول، هڅول، تشویق کول، دې ته چې دی عرض ویل کېږي. تحزیز څه ته ویل کېږي؟ تحزیز ویل کېږي په سختۍ او تاکید سره یو کس په یو کار باندې را پارول، را تیزول
یا د یو کار لپاره په سختۍ سره په تاکید سره یو شخص هڅول دې ته ویل کېږي تحزیز. د عرض او د تحزیز معنا مو وپېژندله. اوس راځئ چې دا حروف تحزیز او حروف عرض دا څو دانې دي. نو علامه صاحب درته ذکر کوي چې حروف تحزیز دا 4 دانې دي. څو دي؟ 4 د تعداد. مصداقات کم دي؟ نو اول الله، دوهم هلا، دریم لولا، څلورم لوما. راځي دا اول نمبر خبره لاندې کتاب کې وایو. پنځم حروف تحزیز، پنځم قسم د حروف غیر عامله او حروف تعزیز دی. وان چهار سودا په 4 قسم دي. دا څو دي؟ 4. وان چهار سودا 4 دي. الله الله دی، وهلا او هلا، ولولا او لولا، ولوما او لوما. ششم حروف توقع. دوهم نمبر خبره څه شی وا؟ دوهم نمبر خبره وا د حروف غیر عامله او د شپږم قسم چې حروف توقع دي د هغې تعداد او مصداقات به بیان کی سره د وضاحت نه. نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. ششم حروف توقع وان قدست. حروف توقع دا صرف یو دانه دی. صرف څه دی؟ یو، چې هغه دی قد. څه شی دی؟ قد. دا قد چې کله په ماضي باندې داخل شي نو بیا دا راځي د پاره د تحقیق او ورسره د دې ماضي نږدې کوي حال ته. په ماضي باندې چې داخل شي نو دا د څه لپاره راځي؟ د پاره د تحقیق او د پاره او ورسره ماضي نږدې کوي حال ته. ماضي چاته نږدې کوي؟ حال ته. تحقیق مطلب دا دی چې دا په مابعد کې چې دی تاکید پیدا کوي. په مابعد کې څه پیدا کوي؟ د تاکید معنا پیدا کوي. او هغه چې دی دا تقریب او سره ماضي چاته نږدې کوي؟ حال ته. تقریب څه مطلب؟ دا راځي قد راځي د پاره د تحقیق د ماضي او د تقریب د ماضي حال ته. څه مطلب؟ یعنی دا چې کله په ماضي باندې داخل شي نو د ماضي په معنا کې تاکید پیدا کوي او دارنګې دا ماضي نږدې کوي حال ته. ماضي چاته نږدې کوي؟ حال ته نږدې کوي. او کله چې په مضارع باندې داخل شي، په مضارع باندې راشي نو بیا دا د پاره د تقلیل وي. د څه لپاره وي؟ تقلیل. تقلیل مطلب دا دی چې دا د فعل چې کوم وقوع دی دا څه دی؟ کم دی. څه شی دی؟ کم. نو دې دوام نمبر خبرې ته ګورئ. ششم حروف توقع. شپږم قسم د حروف غیر عامله او حروف توقع دي. وان قد سودا قد دی برای تحقیق. دا راځي د پاره د تحقیق در ماضي په ماضي کې، و برای تقریب او د پاره د تقریب، و برای تقریب ماضي به حال او د پاره د تقریب د ماضي حال ته. یعنی ماضي چې دی دا نږدې کوي حال ته. یو خو په ماضي کې چې دی تاکید پیدا کوي، د ماضي په معنا کې تاکید او ورسره چې دی ماضي نږدې کوي چاته؟ حال ته. و در مضارع په مضارع یعنی کله چې په مضارع باندې داخل شي برای تقلیل بیا د پاره د تقلیل وي. هفتم حروف استفهام وان سیاست. دریم نمبر خبره څه شی وه په ننني سبق کې؟ دریم نمبر خبره دا وه چې د حروف غیر عامله او دوم قسم چې حروف استفهام دي دغې تعداد او مصداقات به درته بیان کی. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. هفتم حروف استفهام. حروف استفهام څه ته وایي؟ حروف استفهام دا حروف دي چې د مخاطب نه د یوې خبرې متعلق سوال کولو لپاره استعمالیږي. حروف استفهام دا حروف دي چې د مخاطب نه د یوې خبرې متعلق سوال کولو لپاره استعمالیږي. یا داسې ووایه
چې حروف استفهام دا حروف دي چې دغه په ذریعه سره د مخاطب نه د یو شي تپوس کولی شي، د مخاطب نه د یو شي په باره کې څه کولی شي؟ تپوس او پوښتنه کولی شي. څو دي دا؟ نو تعداد علامه صاحب درته ذکر کوي چې دا 3 دي او کم دي. یوما، دوهم حمزه د استفهام او دریم حل. دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. هفتم اوم قسم د حروف غیر عامل او حروف استفهام. حروف استفهام دیوان سیاس او دا 3 دي، ما اول ما وحمزه وحمزه وهل. هشتم حروف ردع وان کلا است. څلورم نمبر خبره څه شی وه؟ څلورم نمبر خبره وه چې د حروف غیر عاملو د اتم قسم چې حروف ردع دي دغه تعداد او مستاقات به درته ذکر کی. نو دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. هشتم حروف ردع. د ردع معنا دا ودرول یا منع کول. او څو دانی دي دا حروف ردع؟ دا صرف څه دی؟ یو دی. صرف څه شی دی؟ یو. دا چې هغه دی کله. څه شی دی؟ کله. دا کله په معنا د منع کولو سره راځي او کله په معنا د حقا سره راځي. حروف ردع څو دي؟ یو دی. څه شی دی؟ کله دی. دا کله په معنا د منع کولو سره راځي او کله په معنا د چا سره راځي؟ حقا سره. هشتم اتم قسم د حروف غیر عامل او حروف ردع. حروف ردع ده وان کلا سودا کلا ده بمعنی باز گردانیدن په معنا د منع کولو سره، بمعنی حقا نیز امداس او په معنا د حقا سره هم راغلی. چون کلا سوف تعلمون لکه دلته حقا په معنا د کلا سوف تعلمون کی. نهم تنوین. پنځم نمبر خبره په نننی سبق کې سوا. پنځم نمبر خبره وا د حروف غیر عامل او د نهم قسم چې تنوین دی دغه تعداد او مستاقات به درته ذکر کی. دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. نهم تنوین وان پانجست. تعداد او مستاقات ته به وروسته راشي، خو اول دا وپېژنو تنوین څه شی دی. تنوین څه ته وایي؟ دا څه شی دی؟ تنوین د هغه ساکن نون ته ویل کېږي چې د کلمې د آخري حرف د حرکت تابع وي. تنوین څه ته ویل کېږي؟ تنوین د هغه ساکن نون ته ویل کېږي چې د کلمې د آخري حرف د حرکت تابع وي. د حرکت د تابع کېدلو څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې کله حرکت موجود وي نو تنوین هم موجود وي، او چې کله حرکت حذف شي نو تنوین هم حذف کیږي، لکه په حالات د وقف کې. پوه شو؟ دا خو د تنوین تعریف و. اوس تعداد اب درته علامه صاحب ذکر کی چې دا څو دانې دي. وان پانجس. علامه صاحب فرمایي تنوین دا په 5 قسمه دی، 5 دانې دي. اول ته ویل کېږي تنوین تمکن، دوهم تنوین تنکیر، دریم تنوین عوض، څلورم تنوین مقابله، پنځم تنوین ترنم. ظاهري وضاحت درته اوس کوم، بیا لاندې کتاب کې نه کوم. ګورئ ورته تنوین تمکن دا هغه تنوین دی چې د اسم په منصرف والی باندې دلالت کوي. د اسم په څه باندې؟ په منصرف والی، د اسم په انصراف باندې دلالت کوي. په دې خبره دلالت کوي چې دا اسم منصرف دی. دوهم قسم د تنوین څه و؟ تنوین تنکیر. دا هغه تنوین دی چې د اسم په نکره والی باندې دلالت کوي. دا په دې خبره دلالت کوي چې دا اسم چې دی دا نکره دی، لکه رجلون. تنوین عوض دریم قسم و. تنوین عوض دا هغه تنوین دی چې د مضاف الیه په عوض کې راغلی وي. تنوین عوض دا هغه تنوین دی چې د مضاف الیه په عوض کې راغلی وي، دغه په عوض کې راځي. لکه یومئذ، دا اصل کې یومئذ کان کذا. اذن باندې دلته دا کم تنوین دی، دا د مضاف الیه په عوض کې په بدل کې راغلی. مضاف الیه دلته محذوف دی، دغه په عوض کې چې دی څه راغلی دی؟ تنوین. دا کان کذا دا مضاف الیه دی، حذف دی په عوض کې چې تنوین راغلی. څلورم قسم د تنوین تنوین مقابله. دا هغه تنوین دی چې د جمع مذکر سالم د نون په مقابله کې د جمع مؤنث سالم په آخر کې راځي.
تنوین مقابله کوم تنوین ته وایي؟ دا هغه تنوین ته ویل کېږي چې د جمع مذکر سالم د نون په مقابل کې د جمع مؤنث سالم په آخر کې راځي. چا په مقابل کې؟ د جمع مذکر سالم د نون په مقابل کې د چا په آخر کې راځي؟ د جمع مؤنث سالم په آخر کې راځي. لکه مسلماتون کې چې دا کوم تنوین. پنځم قسم د تنوین څه؟ تنوین ترنم. دا تنوین دی چې د شعرونو او بیتونو په آخر کې راوړل کېږي دې لپاره چې په اواز کې ښایستهوالی وغیره پیدا شي. دا بیا دا تنوین ترنم چې دی دا په اسم فعل او حرف درې واړو باندې څه کېږي؟ راځي. او دا باقي څلور چې دي دا صرف په چا باندې راځي؟ په اسم باندې. ګورئ نو دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. نام تنوین نام قسم د حروف غیر عامله او صحت تنوین دی. وان 5 او دا په 5 قسمه دی. اول تمکن چون زیدن لک زیدن و تنکیر او دوم تنکیر چون صحین لک صحین. اے اسکت سکوتا ما فی وقت ما. اے چپ شا یو قسم چپ کېدل په یو وقت کې د اوقاتنا. دا د اسکت سکوتا ما فی وقت ما معنا ده. اما صح هر چې صح ده بغیر د تنوین بغیر د تنوین فمعناه نو معنا د دې دا اسکوت السکوت الان چپ شا خاص چپ کېدل په دې وخت کې. نو پاول کې تنکیر ده او په دې کې څه ده؟ تحریف. په اسکت سکوت ما فی وقت ما کې تنکیر او په اسکت السکوت الان کې څه ده؟ تعریف. وعوض دریم قسم د تنوین عوض ده. درته ویل چې څه ته ویل کېږي؟ چې د مضاف الیه په بدل کې راغلی وي. مضاف الیه محذوف وي دغه په عوض کې تنوین راغلی وي. چون یومئذ لک یومئذ چې دا اذن کې کوم تنوین دی دا په عوض د محذوف مضاف الیه کې راغلی دی چې هغه اذ کان کذا دی. ومقابله څلورم قسم تنوین مقابله چون مسلمات یا مسلمات وترنم. او پنځم قسم د تنوین ترنم دی کې در اخر ابیات باشه چې په اخر د بیتونو کې وي. شعر لکه دې شعر کې اقل اللوم عازلا والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا. په دې شعر کې العتابا دا اسم دی. دا اول بیت په اخر کې چې کوم العتابا راغلی دا اسم دی. او دې په اخر کې چې کوم دا تنوین دی دا څه شی دی؟ دا تنوین ترنم دی. دارنګې په دوامه کړۍ کې په دوام بیت کې وقولي ان اصبت لقد اصابا. په دې کړۍ کې چې کوم اخر کې اصابا دی دا فعل دی. د دې په اخر کې چې کوم دا نون ساکن دا نون تنوین دی دا نون ترنم دی. څه دی؟ ترنم. د فعل په اخر کې راغلی دی. اول کې په د اسم په اخر کې او دلته د فعل. معنا دا د شعر اقل اللوم عازلا والعتابا کمکا ملامتی اے عازلا او زورنا وقولی ان اصابت لقد اصابا او کزه حق ته ورسېدم نتبا. ووایې چې په تحقیق سره ته حق ته ورسېدې. وتنوین ترنم در اسم و فعل و حرف ودا. او تنوین ترنم دا په اسم و فعل او حرف باندې داخليږي. و اما چهار اولین او هر چې اولنی څلور دي خاص به اسم اپ د اسم پورې خاص دي. د هم نوې تاکید در آخر فعل. شپږم نمبر خبره څه شی وه؟ شپږم نمبر خبره وه چې د حروف غیر عامله لسم قسم چې نون تاکید دی د هغې بیان او وضاحت به درته وکړي. نو علامه صاحب فرمایي دا هم نون تاکید. دا نون تاکید دا د فعل په آخر کې د فعل په معنا کې د تاکید پیدا کولو لپاره راوړل کېږي. او دا نون تاکید چې دی دا دوه دي. یو ته ویل کېږي نون ثقیله هغه نون چې هغه مشدد وي. او دوهم ته ویل کېږي نون خفیفه هغه نون چې ساکن وي. دا دوه دي. په دې ورسېدل. نو دا و شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. دا هم نون تاکید لسم قسم د حروف غیر عامله او نون د تاکید دی. در آخر فعل مضارع تاخر د فعل مضارع کی وی ثقيله و خفيفه چې ثقيله او خفيفه ده
چون اضربن لك اضربن پدې کې نون ثقيله دی و اضربن او اضربن یاز دا هم حروف زیادت وان 8 حرف بس اخرنی خبره اوم نمبر خبره په نننی سبق کې هغه څه شوه چې د حروف غیر عامله د 11 قسم چې حروف زیادت دي د هغه تعداد او مستقات به د ذکر کې نو دا ذکر کې علامه صاحب یاز دا هم حروف زیادت ادینا مراد ها حروف دي چې د هغه د حذف کولو د وجنه د کلام په اصل معنا کې څه فرق ناراضي او هغه حروف صرف د تحسین د کلام لپاره راوړل کیږي حروف زیادت څه ته وایي دا حروف دي چې د هغه د حذف کولو د وجنه د کلام په اصل معنا کې څه فرق ناراضي او هغه حروف صرف د تحسین د کلام لپاره راوړل کیږي دا حروف څو دي نو علامه صاحب بدر ته وایي چې دا تدي کم دي مساقات لاندې ذکر دي یا دا هم یو رسم قسم د حروف غیر عامله او حروف زیادت دي وانا حرف سودات حروف دي ان ده وانا ون وما او وما ولا او ولا ومن وكاف وبا او با ولام او لام چهار حرف چهار آخر څلور آخرنی در حروف جر یاد کرده شده په حروف جاره او کې یاد کړی شوی دي کوم چې اخرنی څلور دي دې ذکر او بیان چرته شوی دی په حروف جاره نو نن سبق مشتمل په خبرو باندې اول نمبر خبره د حروف غیر عامله او د پنځم قسم چې حروف تعزیز او دغه تعداد او مستقات درته ذکر کو دوهم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د شپږم قسم چې حروف توقع او دغه تعداد او مستقات سره د وضاحت دریم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د اوم قسم چې حروف استفهام او دغه تعداد او مستقات څلورم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د اتم قسم چې حروف رد او تعداد او مستقات سره د وضاحت نه پنځم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د رسم قسم چې تنوین او دغه تعداد او مستقات ذکر کې شپږم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د رسم قسم چې نوع تاکید او دغه بیان او وضاحت درته وکړه اوم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د یو رسم قسم چې حروف زیادت او دغه تعداد او مستقات ذکر کړل